سلام دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد، لنډ وخت کیږي چې واده مې کړی، خو په خاوند مې څه سوي چا بند کړی، هر څه تعویضونه مو چې پرې وکړل نتیجه یې ور نه کړه. کوم ډاکټر ته هم ورغلی و خو ګټه یې ونه کړه. زړه مې ده ترې جدا سم. کورنۍ مې وایي موږ مه شرموه، صبر وکړه، که اولاد دې ونسه یو بل ماشوم وروزه د یو بل چا. دا کار مې نفس نه مني استاد. غواړم خپل ژوند عبث نه کړم. زه څه مجبوریت لرم چې له یوه ضعیف انسان سره ژوند خاورې کړم؟ زه هم اړتیاوې او ژوند لرم. ډېره ستړی شوی یم. په دې وروستیو کې مې بیخي اعصاب خرابېږي. زه فکر کوم چې له طلاق وروسته هم د پلار کور ته نسم تللی، خو که طلاق هم وانه خلم چاره مې نه کېږي. د خدای لپاره څه وکړم؟ په دې پوهیږم چې ځینې ستونزې به نورې هم شروع سي. استاد په تاسو مې ډیر باور دی. تاسو هم په اسلام پوره پوهیږئ، هم په طبابت. له یوې مسلمانې خور سره دې مرسته وکړه استاد لطفا. تاسو ته د 5 دقیقو خبره ده، خو زما ژوند به بدل سي. مننه، ستاسو خور مزار شي. مننه خورکۍ، زما سلامونه ونې کې مومنئ. څو مسلې غواړم اشاره ورته وکړم. لومړی دا چې تاسو د واده د مودې ونه یلې. ډېر ځله موږ د لنډ مهال لپاره د لنډې مودې لپاره هم په نجونو کې او هم په نارینه‌وو کې ګڼې ستونزې پیدا کېږي. یعنې جنسي ژوند او جنسي اړیکې معمول په افغانستان کې تابو دي. په اړوند معلومات نشته، په اړوند څېړنې نشته، په اړوند تحقیقات نشته، په اړوند روزنه نشته، په اړوند روزنه نه کیږي. او دغه معمول زموږ ځینو ورونو او خویندو ته ګڼې ستونزې پیدا کوي، هم نارینه‌وو ته او هم ښځینه‌وو ته. موږ په دې اړوند ګڼ اروايي جنسي انحرافونه او اروايي جنسي ګډوډۍ یا اختلالونه یا ډیسارډرز لرو. زه فکر کوم چې تاسو کولی شئ په روانه خپرونه کې په کامنټ کې موږ ته په کامنټ کې ولیکئ چې ستاسو د واده موده څومره ده، یعنې څومره وخت کېږي چې دغه ستونزه پېښه شوې. ځکه چې تر 3 میاشتو، 4 میاشتو او 6 میاشتو پورې په نارینه‌وو کې د زودانزالۍ، کله کله د بېمیلۍ، کله کله هم د نوز د ګډوډۍ او په نجونو کې د واژنیزم یا نورې دردي او جنسي ستونزې پیدا کېږي. په دغه اړوند که موده ډیره سوي یو ډول لارې چارې پکار دي، او که موده کمه سوي نو بیا صبر ته ضرورت ده. هماغه ډول چې ستاسو مور پلار تاسو ته ویلي دي چې صبر وکړئ. د شرم خبره دلته ډیره جدي نه ده، یوازې د احتیاط مسله جدي ده چې تاسو خدای مه کړه داسې یو چلند ونه کوئ، داسې یو اقدام ونه کوئ چې بیا وروسته پرې پښیمانه واوسئ. دا یو مورد چې غواړم پوره مفصل معلومات راته ولیکئ. او یا هم که امکان لري، که په دې رقم امکان نه لري چې تاسو مفصل ولیکئ، نو بیا له نږدې هلته په مزار کې له یوه نږدې له یوې ښځینه ارواپوه سره کښېنئ، تر څو تاسو سره کومک وکړي، مرسته وکړي او مسله وارزي. په اغلب ګمان ستاسو مسله یو څه اروايي اړخونه لري، او کیدای شي ولري او کیدای شي ونه لري. یو مورد. دویم مورد چې غواړم پیشنهاد وکړم هغه دا دی چې ډیری جنسي ناروغۍ، جنسي ستونزې، جنسي ګډوډۍ، جنسي اختلالونه یا ډیسارډرز درملنه یې کېږي. یعنې اړینه نه ده چې د هرې وړې او غټې مسلې په خاطر موږ خیز وکړو د طلاق په مسله ور ودانګو. طلاق خپلې ستونزې لري چې بیا وروسته بحث به وکړم. اما اصلي مسله او اصلي بحث دا ده چې که موږ وکولی شو چې د یوه ارواپوه او د یوه ډاکټر چې معلومه نه ده چا پورې اړه لري دا مسله، په مرسته خپلې موقتي ستونزې حل کړو، ځان ته اوږدمهاله مسلې او ربړې ایجاد نه کړو. زما هیله دا ده چې او وړاندیز غواړم دا درته وکړم چې ډیری جنسي ستونزې رغېږي، یعنې سمیږي. حتی اجازه راکړه دا ووایم چې ډېر ځله خو جنسي ستونزې په خپله جوړېږي. یعنې حتی که ډېر وخت ارواپوهان یا
ډاکټران یا دوا یا مشورې مداخله هم ونه کړي، مرسته هم ونه سي. ډېر ځله داسې هم موږ لیدلي دي او زموږ مراجعین ستا موږ تجربه لرو چې دوی پخپله ښه سوي، یعنې پخپله یې درملنه سوې، پخپله یې مسله حل سوې، پخپله یې مشکل حل سوی ده. نو تاسو هم که وغواړئ او که امکان یې په درملنه باندې فکر وکړئ او په دې باور واوسئ، او دا زما تاسو ته وړاندیز ده چې ډېری جنسي ستونزې حل کېږي، اکثریت جنسي ستونزې حل کېږي. نو ښه خبر به دا وي چې تاسو مخکې له طلاق په دې اړه فکر وکړئ. له طلاق مخکې یو یعنې اوس که تصمیم حداقل تر دې حده پورې، تر دې دمه پورې په دې چې غواړئ جدا سئ او یا نه استاد نه غواړم چې جدا سم، خو ستاسو په خبره به هم وکم، نو بیا زما پیشنهاد دا ده چې تاسو که په افغانستان کې که بهر له افغانستان یې، زه فکر کوم چې له بهر له افغانستانه به درته لږ ستونزمن وي، ځکه چې درملنه به یې ډېره اوږدمهاله وي. دلته په افغانستان کې په کابل کې له نیکه مرغه موږ په دې برخه کې ځینې همکاران روزلي دي، خویندې ورونه چې تاسو سره کومک کولی شي. یعنې اړینه ده چې تاسو یو سکس تراپیست ته ورسئ، یعنې له طلاقه مخکې مشوره واخلئ، له طلاقه مخکې ګډه مشوره، یعنې ته هم او خاوند هم دواړه یو سکس تراپیست ته یا داسې یو سایکولوژیست ته چې د جنسي مسایلو په برخه کې تخصص ولري مراجعه وکړئ، تر څو ستاسو ستونزه حل شي. په دغه برخه کې له نیکه مرغه زموږ په دفتر کې زموږ ځینې همکاران شته چې په دې برخه کې تجربه لري، کار یې کړی او کولی شي تاسو سره مرسته وکړي. یعنې ډېر کار یې کړی ده، نظر موږ ته، نظر ما ته شخصا. نو که تاسو غواړئ چې راسئ هغوی سره مشوره وکړئ، د هغوی د تخصص اړخ او برخه په دې برخه کې ده، تاسو کولی شئ کومک وغواړئ. بخښنه غواړم. بله مسله د طلاق ده. تاسو د طلاق خبره یاده کړه. زه فکر کوم چې تاسو تر اوسه پورې طلاق ته نه یې چمتو. تاسو ډېرې فردي، تر اوسه پورې ډېرې فردي، ډېرې کورنۍ او ډېرې شخصي نیمګړتیاوې لرئ تر اوسه پورې هم، چې اړتیا دې ته لیدل کېږي چې هغه اول حل کوي. یعنې که احیانا تاسو ته ارواپوه هم دا خبره وکړه، زما مشوره هم بالاخره فاینل همدا سوه چې بلې تاسو باید جدا سئ. تاسو مخکې له دې چې جدا سئ، مخکې له دې چې طلاق واخلئ، مخکې له دې چې بل تصمیم ونیسئ، تاسو باید په لومړي سر کې چمتو سئ دې ته چې آیا تاسو دې ته چمتو، دا اوس دستي تاسو دې ته چمتووالی نه لرئ چې طلاق سئ. یعنې خپله د طلاق اخیستل هم چمتووالي ته ضرورت لري. خورې یعنې تاسو باید ځینې امادګۍ ونیسئ. په داسې وخت کې باید جدا نه سئ چې تاسو یا ځان ته صدمه ورسوئ یا مو خپل د ګډ ژوند ملګري ته. زما پیشنهاد تاسو ته دا ده چې مخکې له طلاقه خپلې امادګۍ ونیسئ او مخته لاړ سئ. یو مورد بل هم دا چې په دې برخه کې 3-4 مسلې شته چې زه غواړم حل یې کړئ. اول فردي ستونزې، خپلې فردي مسلې حل کړئ چې تاسو تر اوسه پورې، یعنې تر اوسه پورې په دې ډاډمن نه یئ چې مسله ستاسو ده که د خاوند مو حل کېږي که نه حل کېږي، جدي ده که نه ده جدي، طلاق واخلئ که طلاق ونه اخلئ. دا ستاسو فردي مسلې دي چې باید حل یې کړئ. یو. دویم، ځینې فرهنګي مسلې دي. مور دې درته وایي چې مه مې شرموه، یعنې ستاسو طلاق تر اوسه پورې د شرم مسله ده، یعنې تر اوسه پورې دې مسله کې ستاسو کورنۍ تاسو سره غاړه په غاړه نه ده. نو فکر کوم چې تاسو باید په دې برخه کې لږ تعامل وکړئ. وروستۍ مسله قانوني ده. څه ډول طلاق اخلئ؟ مهریت څنګه کېږي؟ میراث هغه په اصطلاح څه ویل سوي دي؟ طلاق درکوي نه درکوي؟ محکمې ته د ځواب څه ده؟ هغه څه چې ته خپل وکیل ته ورکوې چې په محکمه کې د تا په اړوند وي، هغه څه دي؟ حد اقل د جنسي ضعف ثبوت د څه ده؟ ته څنګه کولی شې خپل محکمې ته ووایې، قاضي ته ووایې چې زما خاوند جنسي ستونزه لري، څنګه یې ثابتوې؟ دا ټول هغه مسایل دي چې لومړی باید چمتو کړې، تیار یې کړې. که بیا زموږ فیصله همدا سو چې طلاق واخلې، هغه مخته بوځي. مننه. اما که بیا هم ستونزه وه، موږ ته په روانو کمنټونو کې ولیکئ، موږ به نور هم په دې مسله بحث وکړو. مننه.